کړي او کچا کړي وی الله دې هغه قبول او ګرځي پڅنګ پیسو باندې وې کړي وي پڅنګ طریقه باندې وې کړي وي ما ډیر لیدلې تاسو هم لیدلې وي چا ورته زاړه پرچونه جوړ کړو چا ورته نوی واخسته دا قرباني ده ډیرو زمانه د مسلې تاسو کړه دا چې دا قرباني پکې دا وینه توي شنو بدا قرباني ده ما ورته و بدا قرباني ده ځکه وینه توي شونه وای خانو بس په دې سره طریقه برابر شو معنی دوی بس قرباني وشو ما هغه مقصد ته ځان رسو د دې سړي زمانه د مسلې ته پوښتنه څه مقصد ده نو اخر کې دا راوته چې کدا مونږ چاله ورنګو بس قرباني خو په دې وینه توي دوه وشو ما ویل د سره ونه شو وای ولې اوسه پورې وتاوي چې وشو کنه وای ما وی چې دا وشو خو د دین وروسته تابن یو تقسیم ده هغه دا چې دا به تدریس کې په دې کې هغه بیکار حساب استاوي چې دا غینه ته مرداري جوړه پلیټن کې ورته دا به بیکاري چې تی غریب لور کې دا به د دین خي چې تی رشتہ دار لور کې هغه به دا غینه مخي دلته بستاد ایمان هغه معلومات کیږي چې ته دا صدقه کې کته دا نه کوي دا تا قرباني کړی دا او کدا تا ځان لاله کړی دا او سبا دې کړی وي په یو خار غوا کې بچونه شریکان شوي او په څره کم خلکو سره به شریک شوي په څره کم پیسو باندې کړی او دا غدي غنیت تا نو مې دا سره نه ده شوي قربانی پکې دا شو چې پاره کم پیسو پاره کم خلکو سره شریک شو وینه دې توې کړو بس خبره برابر شو او نور دې ورته په شل زره باندې قربانی کړي دا په 50 زره دې ورته پرچ اخستې نه دا خوستانیت ته نو د سکل کېږي الله دې زمونږ استاد په حال باندې رحم وکړي هغه سچ ته ځان له کور کې ساره دا ختم ده دا په کار ناراضي دا د لاس وته دا لاړه یو سره نه جوړه شو خبره ختم شو هغه سچ ته غریب لور کړه ستا په کور سره خوا کې گاونډي دا هغه غریب دا مسکین دا فقیر دا یتیم دا کونډ دا هغه نه تپټکه او نه ورته ورکوي چې ماشوم راولېږي چې مال له غوخرا کې نو څو اډو کې الته ورته دا وېسا نو داسې کې د شي ستاد د دنیا سره محبت تا ستاد نه د زړه معلوماتو کا دا هغه زړه نه د چې الله به کامیاب کی د په دین سره ټینشن لګيږي دا په دنیا باندې خوشحال شوی یو قرباني دي څونه په خواري باندې کړی دا او بیا په دسې نه سره غلاړه شیطان خراب کړ شیطان هغه ستاد دغه نويسته محترمو هغه وخت چې ته فکر لور کې هغه دا ګمان وکړي چې دا الله لور کوم تا چې راواغستا او دا هغه فکر لاس ته دی ورونه حدیث مبارک کې راځي دا د دین مخ کې پر ید الرحمن کې واقع کیږي الله تبارک تعالی مخ کې درناخلي چې ما قبول کړه وسه دې فکر لور کا دا ته الله لور کړه نو الله له څه شی ورکه او په خپل څه شی خوري دا څه قرباني نه کیږي محترمو قربانی کې پورا اخلاص پکار دا چې په پورا نیت سره صحیح نیت سره وشي او بیا هغه تقسیم په صحیح طریقه باندې وشي یو خو د ټولو پیسې حلال وي بل د ټولو نیت د الله رضا وي کله یو پکې د وخت نیتو نه دانه چې دا یو خراب شو هغه نور ځان سره تباہ برباد کړ او بل بیا دا چې کله دا د ټولو ملګرو دا حصے برابر تقسیم شي دا سه پاندازه سره چیرې دا ډېر شو دا شپږو پنځه پکې شریک وي نو بیا به دا سه نه کوي بیا باغې نو رسته بعد دا اوتلې نو چې په ټول سره برابر یو خيږي ناغې نه بعد به بیا په باندې قران دازي او دغه کې چې دا وسو د شو د شو ک یو چټا کلم پکې د یو کس نه بل ته زیاته لاړه نو دا یو سود وکوا بل سود واخست نو چې قرباني کې سود راشي سود څونه مرداره ګناه ده یو روپۍ سود کول یو روپۍ یو دا د شپږ دیر شو زناګانو نه زیاته ګناه ده او ستا په قرباني کې دا غي نه زیاته ګناه راغله نو د دې وجنه دا څه باندې کوي انسانان دي شریکان دي یو بل نه شرمم کوي یو د خپل مال راکو بل ودا شی مال بل شی راکا ناغه نور خو شرمېږي کنه نو د شرم نه څه ونه ویلې ستا قرباني خراب شوه نه صحیح تقسیم وکا او هغه بیا اوتلا او په اعلی طریقې سره داغه صحیح طول وکا هغه نه روستا بیا ور باندې قران دازي وکړو چې سره وته بس ماغه واخلا او الله تعالی چې الله کته وسمانه قبول کړي داستا په ما باندې لوی رحم ده الله دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکي هر انسان لپاره ضروري او لازمي ده چې قرباني وکي که قرباني واجب لا خو بخامخا کې کوي نه کړه خو سر
میرمنې وباسي خو چې چا باندې نم کېږي او پیسې راواغستې چانه او ویې کړه نو الله تبارک تعالی دیم بغیر اجر نه پرېږدي د دغه څاروي په دې څرمنه چې څومره ویښتان دي هغه د عربونو نه هم زیات دي او د کربونو نه هم زیات دي انشاءالله د هغې اندازه اجرونه به الله د ده په عملنامه کې ولیکي